افغانانو به چې مخکې بدل وکړه که فکر مو کړی اوس خو ډېر ښه شو مخکې چې به یې بدل وکړه چې د یوې ښځې به ورانۍ وکړه مېړه به ووهله هغه بله خور به یې چلته واده وکړه نه غریبه به خبره نه وه او بس هغه سړي به پرې رامنډه کړه څه چل دی بدرز غپ چې په دې به یې لاس مات کړی او په هغې لاس ماتېدل اوس الحمدلله ډېره ګزاره شوې ده خلکو کې عقل او پوهې راغلی ده خو اوس هم بدل مه کوئ ښه مفاسدو نه خالي نه ځکه ټولو خو سبقونه نه دي ویلي که نه په دې بدلون کې ورانې څوک کوي 4 نفره څوک کوي یو ته خواښې وایي نو هغې سبق ویلی او مشکات باول هغې ته وایي هغې ته به دوره کوي نو بیا به په شغار کې ورانې نه کوي په بدلون کې 2 نمبر خو سر پکې ورانې کوي 3 نمبر میړه دې ښځې میړه پکې ورانې کوي ځکه چې د دې ښځې په بدل کې خور تلې ده که 4 نمبر مولوي صاحب څه شی د دې سړي خواښې دام ورانې کوي دام دې لور ته شیطانت کوي چې ما ته ستا په بدل کې کومه ښځه راغلې ده نو ما سره دا کوي تم د خواښې سره دا کوه چې یخې اوبه درنه ونه چکي او چې درنه ګرم ونه چکي ډوډۍ درنه پسته ونه خوري ځکه ما سره دا کار کوي نو دا انګور د خپلې مور بدل اخلي د خپلې خواښې نه اوس مزین چې خبره کوي نو ټولو سبقونه ویلي دي نو مفاسدو نه اوس هم خالي نه دی پوهېږي نو ښه خبره دا ده چې بدل ونه کوي ښه